په دغه ویډیو کې به بیلابېلې برخې وي د پخلي نه شروع تر ښکلو جالبو مینهناکو کیسو پورې او د یوې ښکلې ورځې لمانځل که جامې اوسي که بکس یعنې هر څه چې دی اخلي ذوق یې ډېر عالي دی او داسې ټاپ ټاپ شیان خوښي دا هم ډېر یوې حسینه ده یوې قیزجان دی پیام مې یوازې متأهلو کسان ته ده یا هم هغه کسان چې کوژدن دي یعنې مجردان ته نه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګلونو لیدونکو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ هر چېرې چې یاستئ خوشحاله ارامه سوکاله اوسئ تاسې ټولو ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایم زما یوټیوب چینل ته او زما ویډیوګانو ته او نن هم یوې نوې ښکلې او متفاوتې ویډیو ته هیله من یم چې خوشحاله او ارامه اوسئ سوکاله اوسئ تاسې هم د خپلو عزیزانو ترڅنګ د خپلو کورنۍ ترڅنګ د خپلو ماشومانو ترڅنګ د خپل ژوند د شریک او ملګري ترڅنګ په خوښۍ او خوشحالۍ باندې مو د ژوند هره شیبه او هره ګړۍ تېره سه لیدونکو تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم ځانګړې ویډیو ده حتما ویډیو تر پای راسره وګورئ او په دغه ویډیو کې به بیلابېلې برخې وي د پخلي نه شروع تر ښکلو جالبو مینهناکو کیسو پورې او د یوې ښکلې ورځې لمانځنې څخه نو تاسو مې هم ملتیا وکړئ د چې په دغه خپرونه کې څه تاسو ته وړاندې کوم حتما زه مطمئنه یم چې د خوښې وړ مو ګرځي ښکلي ښکلي پیغامونه مو هم راسره شریک کړئ او تاسې هم راته ووایئ چې د دغې ورځ نه مو څه ډول لمانځنه کړې البته دا پیام مې یوازې متأهلو کسان ته ده یا هم هغه کسان چې کوژدن دي یعنې مجردان ته نه ده مجردان هم خیر راتلونکي لپاره پلان ونیسي چې دغه ښکلې ورځ څخه څنګه لمانځنه وکړي نن د فبروري 14 د مینانو ورځ ده په نړۍ کې په مجموع کې 50% خلک ورسره په تفاهم کې دي 50% هم نه دي ولې زه په دې نظر یم چې د خپل خاوند سره هغه کس سره چې شرعي نکاح مو کړې ده د هغه سره هره شیبه چې په خوښۍ باندې تېره کړو هم عبادت دی او هم د الله پاک رضایت دی او هم د مقابل جانب رضایت دی نو نن ما هم غوښتل چې زحمت وباسم له سهاره مې پیل کړې ده او غواړم چې یو متفاوت ویډیو اوسي همدارنګه یو متفاوته ورځ اوسي او هغه څه مې چې د وسې پوره وي حداقل یوه ښه ورځ د خپل ژوند د شریک لپاره زه دغه جوړه کړم او یو لمانځنه ورته وکړم دا دې لپاره چې دا احساس پیدا کړي چې څومره زما په ژوند کې مهمه دی او ما ته ارزښت لري نو تاسو مې هم ملتیا وکړئ د ټولو نه مخکې به مستقیم لاړ شو پخلنځي ته او اشپزخانې ته او په پخلی باندې به شروع وکړو دا چې نن زه غواړم کوم خواړه چمتو کړم کوم خواړه البته نو تاسو مې هم ملتیا وکړئ هیله من یم چې ویډیو مو د خوښې وړ وګرځي ښایسته کومنټونه مو راسره شریک کړئ او ویډیو مو هم له دوستانو ملګرو سره شریک کړئ نو راځئ په ګډه سره ولاړ شو ګلونو لیدونکو قیزجان مې نن سهار لېږلی وه په سودا پسې چې ځینې سودا مې چې پکار دی هغه راته راوړي تصادف ګورو چې یو بل اضافي څه یې راته راوړي دي چې واقعا ډېر خاص دي زما لپاره نو لکه څنګه یې رنګ نه ښکاري دا به فاست پکې واچوم که نه قیزجان لکه څنګه چې د رنګ نه ښکاري تاسو به لږ څه نه پوهېږم شک به مو راغلی وي که نه زه به دا لږ منظم کړم به به دیدونکو دا هم یوې حسینه ده یوې قیزجان دی ډېره ښایسته ډېر ښایسته او تقریبا له ډېر وخت څخه ورته منتظر وم او بالاخره چې نن راته راورسېدل په څه یو خاصه او ښکلې ورځ باندې نو زه به لږ څه دا خواړه ورته ور واچوم چې پنځه دانې انشاءالله چې زه وکړم د دې ښایسته مایان څخه ښه مواظبت وکړم او تر ډېره راته ژوندي وي دې ښایسته کبانو خواړه به هم ورته واچوئ دې لپاره چې زه د ورځې په لږ کې مصروفه یم نو چې دوی خدای مې کړه وږي پاتې نه شي او
مړه نیسي. ښه زه به دې سره خپل وخت هیله نه تېروم. دا به یوسم د میز پر سر او خپل نور کارونه به شروع کړم. د ویډیو په دوام ښه راغلاست او باید خپل کارونه زه ترسره کړم ځکه چې بیا نو وخت پای ته رسیږي، وخت کمیږي او زه هم زښته زیاته کار لرم. د ورځې په لر کې باید یو ځل وظیفې ته هم رسم او نو خپل کارونه سرته رسوم. د ټول نه مخکې غواړم هغه څه چې ترسره کړم. له میوو څخه باید یو څه جوړ کړم، تقریبا څو قلمه، 1 2 3 4 5 قلمه میوې دي چې کیله ده، انار دی، کینو، مڼه او کیوي. نو غواړم چې یو جیلي جوړه کړم. تاسو مې هم اړتیا وکړئ زه زر به جوړه کړم که احیانا تاسو غوښتل چې مکمله طریقه یې درته واضح نه شوله حتما کمنټ وکړئ تر څو بیا یوه مفصله او بشپړه ویډیو په هماغه هر یوه باندې جوړه کړم. زه به یو کاسره واخلم او د هغه کوم میوې چې دي دا پوست کړم. لیدونکو له څو رقمه میوو څخه ګټه اخلو چې ځینې بیا پوسته وو او ځینې هم نه پوسته وو. یعنې هغه کوم چې مهمه ده چې باید پوست شي هغه پوست کړو، کوم چې نه ده هغه نه پوسته وو. نو مڼه بې پوسته کوو، یعنې پوست یې نه اخلو او همداسې ټوټې کوو دې لپاره چې ښکاره شي پکې. قدرمن لیدونکو یو ظرف را اخلو، البته باید دیگه وید مثلا هغه د ګاز په سر بږدو او 1 ګیلاس اوبه پکې اچوم. د دې لپاره چې زه یوازې نه 3 ګیلاسه غواړم جوړ کړم. نو تاسو بیا نظر دي چې څومره اندازه باندې جوړوئ کولی شئ چې استفاده یې کړئ او زه غواړم په کم اندازه جوړ کړم ولی د دې لپاره چې رنګونه یې متفاوته دي نو د هغې لپاره زه کم مواد استفاده کوم.
ګلونو خویندو یوې موضوع ته حتما باید پام وي. ځینې کسان وایي چې ولې زموږ جیلي سم نه راځي. هیڅکله داسې نه وي چې جیلي تاسو یا په ګرمو اوبو کې واچوئ او یا مستقیم واچوئ او په ګاز یې کېږدئ. حتما یې باید یو ځل وښوروئ، یعنې حل کړئ، وروسته له هغه نه په ګاز یې کېږدئ، حرارت کم او همداسې ښوروئ. کله چې جیلي ځان ټینګ کړ، یعنې اوس ګورئ عادي اوبه دي، کله چې جیلي ځان ټینګ کړ نو وروسته له هغه نه پوهېږو چې زموږ جیلي آماده دي چې استفاده یې کړو. ما د دې لپاره خپل همدا کار د ټولو نه مخکې کړ، د دې لپاره چې زه 3 رنګ استفاده کوم او باید هر رنګ جوړ سي او یخچال کېښودل سي تر څو هغه یخک وښي، یعنې ټینګ سي او بیا وروسته له هغه نه دویمه مرحله مخې ته ځي، یعنې وخت ډېر نیسي د هغه لپاره. قدرمن لیدونکو، دویمه غذا یا دویم خواړه چې زه غواړم پاخه کړم یا هم یو اوسانه ده. تاسو پوهېږئ چې ما څو ځلې ویلي دي چې د قیجان اوسانه زه ښه زیاته خوښېږي. د هغې لپاره مې نن وغوښتل چې تر ډېره اوسانه چمتو کړم. په دې کې لازمه مواد چې دي پیاز، ګازرې، ګشنیز او کرم دي چې دا ټول مونږ ټوټې ټوټې کړي لکه څنګه چې تاسو ولیدل په ویډیو کې. نو دا ټول سره میکس کوو او همدارنګه وړه مو هم ورته لانده کړي دي. په وړو کې یوازې کوچ یا مسکه اچوو او همدا رقم مالګه اچوو، نور اضافه هیڅ هم نه اچوو او نیم ساعت یا یو ساعت پرېږدو چې ښه دم سي. وروسته له هغه نه هم ونه استفاده کوو. لږ څه وچ ګشنیز هم زه په دې سره اچوم چې خوشبویه یې کړي. همدا رقم لږ څه تور مرچ، ډېر کم اندازه باندې، مالګه، او لږ څه هم غوړي انګور یا د انګورو غوړي. تاسو ډېر راحته کولی شئ چې بازار کې پیدا کړئ. دا یې طعم داسې لږ څه ترش بخونه کوي او خوندور کوي. ډېر کم اندازه ده هم اچوو. سره غوړي هم لیدونکو پکې اچوو او دا نو ټول یو بل سره ښه ګډوو، ښه یې میکس کوو او بیا نو کله چې اوړه مو ورته چمتو کړله بیا یې نو استفاده کوو. حتما باید فکر مو وي چې هېڅکله یخ غوړي پکې ونه اچوئ، همیشه ګرم غوړي څخه استفاده وکړئ. دا مزاري خواړه دي، مزار خلک ډېر پیژني او ډېر استفاده کوي. کابل کې هم فکر کوم شاید ډېر کم کورنۍ دا خواړه استفاده کړي یا یې وپېژني یا پاخه کړي. ولې د دې هغه ویژګي دا ده چې حتما باید په وړو کې د کوچو یا مسکې څخه استفاده وشي او کله چې دا مواد جوړوو سره کړي غوړ پرې واچول شي او یو چتني غوندې یو چتني هم ورته جوړوو نو هغه هم وکړئ، بیا نو هماس استفاده کېږي. ملتیا مې وکړئ. او بالاخره قدرمن لیدونکو دا هم زمونږ 3 رنګه جیلي، میوه‌یي جیلي البته. نو انشاءالله ستاسو یې چمتو کړئ او د خوښې وړ مو وګرځي، ځکه چې هم دسترخوان هم میز پې ډېر زیات ښکلی کېږي. خوښه مو یو رنګ یې جوړوئ، 2 رنګ یې جوړوئ،
شپږ رنګه جوړوي هغه نو ستاسو خپله خوښه خو ما دغه 3 رنګه پلان کړی و چې جوړ کړم لیدونکو د ویډیو په دوام ښه راغلاست یوه لنډه دمه پکې راغله دمه به تاسو ته وي او ماته نور لږ څه زښته زیاته کار یو چکر لاړم دفتر ته او باید کارونه مې مخته وړي وای د لمر ماښام د پروډیوس و نو د هغه لپاره قاجان بیرته راپسې راغی او د دفتر راواخیستل ما اوس بیرته کور ته روان یو شارنو سیمه کې یو امرجنسي روغتون سره نو موټر ټول همداسې ولاړ دی ځکه چې دې سره کې لږ څه راباندې دوستانو و بجې له دفتره مې حرکت کړی 40 دقیقې یعنې فکر وکړئ چې د 7 دقیقو لار موږ په 40 دقیقو کې الا چې اوس هم تر خپل منزل نه یو رسېدلي ځکه چې ماشاءالله دلته د کابل ښار شارنو سیمه د ضیافت رستورانت یا مثلا برګ رستورانت یا د شارنو ګلفروشۍ کوڅې شاوخوا ته زښته زیاته راباندې ده بیروبار دی نو د همغې لپاره موږ هم د ډېر خوشحال کړو اوس رسېږو
قدرمنو لیدونکو دا هم زموږ بل نور خواړه چې د مواد ما چمتو کړي ول او دا هم وړی ما ویلې څو ځلې تاسو چې په وړو کې نور هیڅ هم نه اچوو، یوازې مالګه اچوو او همدارنګه کوچ یا مسکه اچوو. کله چې وړم اقل نیم ساعت 1 ساعت پرېښودل، وروسته دغه نه اخلو او واروي ګرد ګرد په دې رقم سره موږ لکه آشکو لپاره چې کوو داسې را جدا کوو او د خپل مواد پکې اچوو او جوړوي. نو قدرمن لیدونکو تاسو به وایئ چې وړی لکه آشکې غوندې تیارېږي، ولې په آشکو یا د منتو په دیګي کې ده نه پخېږي، بلکې په داسې دیګي کې موږ اچوو، فاصله یې په منځ کې ږدو او په منځ کې هم غوړي اچوو. په ډېره کم اندازه غوړي موږ دې په منځ کې اچوو. بس فکر کوم کفایت وکړي او له یو بل سره په دې رقم د غوړي سر باندې هم وښود چې وچ پاتې نه شي. په دې غوړیو کې د 1 دقیقې لپاره یا هم 1.5 دقیقې لپاره یږدو یا نهایت 2 دقیقو لپاره او بیا بیرته یې سر بخلاصوو. دغه زه د خپل شاوخوا لږ ټول کړم او نور خواړه به تیار کړم. ګلونو لیدونکو تر هغه چې هغه خواړه مو تیارېږي، ما د پیزې لپاره وړی هم لانده کړي ول او پرېښي مې وه. غواړم یو وړوکی پیزه هم تیاره کړم او که چیرې تاسو غواړئ چې دې پیزه مکمله طریقه ووینئ نو حتما زما یوټیوب چینل کې ووینئ. ما پیزه جوړه کړې وه او مکمله له الفه تر یا ټوله طریقه مې تاسو ته واضح کړې ده. تاسو ډېره هڅه کولی شئ هغه خویندې چې غواړي په خپلو کورونو کې پیزا خپله په خپلو لاس باندې تیار کړئ د خپل کورنۍ غړو لپاره، نو ټول طریقه ما ډېره اسانه تاسو ته ویلې ده. کولی شئ چې د هغې نه ویډیو وګورئ او طریقه یې زده کړئ. تاسو ګورئ چې دا مو لږ څه سره کړله او سمبوسې غوندې. اوس دا لرې کوم، هغه باقیمانده چې دی هغه هم په دې غوړیو کې زه سره کوم. لیدونکو دا نور همدومره فرق کوي، سوروالی دا را ایسته کوم. په دې رقم سره او دا ډېر خوندور خواړه دي، ډېر ساده پخېږي او اسانه دي. هر کسان چې او اسانه یې خوښېږي د کورنۍ غړو ته هم حتما د داسې خوندورو او اسانو نه چمتو کړئ. ګلونو خویندو دې لپاره چې په د دیګي کې یا تخم پزي کې یا هر څه کې چې تاسو پخوئ غوړي وله، نو موږ یې د هغه لپاره دم مو لرې کړل، یعنې هېڅ په تخم پزي کې اوس غوړي نشته او دا بیرته منظمه موږ داسې پکې ایږدو. مخکې مو لږ فاصله پکې ډېره پرېښې وه د دې لپاره چې
یو بل سره سریښ نسی، ولی اوس بیخونه کاملا سره سوي دي، نو د هغه لپاره نه سوځي، امکان د سریښېدو یو بل سره نشته. همدومره کفایت کوي. او اوس اخلو اوبه ور اچوو. په دې رقم سره اوبه اچوو، همدومره کفایت کوي. او سره پرېږدو، ګاز هم بیرته لګوو تر څو چې له 5 څخه نیولې، یعنې 5 اووه یا هم 10 دقیقو کې بیخي کاملا پخیږي. دا تر دې پورې که چیرې تاسو اوړه مو ډبل نیولي ول نو حتما 10 دقیقې پرېږدئ، او که چیرې اوړه مو نازکه ول په 5 دقیقو کې یا 7 دقیقو کې حتما پخیږي. زه به د پیزې په جوړولو هم شروع وکړم. بیا هم وایم شاید دلته تاسو ته واضح رانسي مکمله طریقه د پیزې، ولی هغه خویندې یا هم مسافر وروڼه چې غواړي چې د پیزې اسانه طریقه زده کړي او چمتو یې کړي، نو زما په یوټیوب چینل کې ما ویډیو جوړه کړې ده، ایښې مې ده، تاسې وګورئ او له هغه څخه یې زده کړئ او کولی شئ چې په ډېره ساده او اسانه توګه یې کورونو کې خپلو کورنیو ته چمتو کړئ. د پیزې تر ټولو مهمه هغه څه چې پکې دي هغه د اوړو لمدول دي، چې کوم مواد باید پکې وکارول سي او په کومه طریقه باندې لامده سي، څومره وخت کېښودل سي. او همدارقم کله چې اوړه مو په منظمه طریقه ولې پوره جان اوړه مو په منظمه طریقه باندې جوړ کړل، نو مطمئنه اوسئ چې ډېره خوندوره پیزا براسي. دا هم د پیزې ساس دی، کولی شئ په کور کې هم تیاره کړئ. مثلا که ډېره پیزا پخوئ، 2 دانې پخوئ میلمستیا لپاره، نو کولی شئ راحت په کور کې تیاره کړئ. ولی لکه ما غوندې که عموما تاسو یوه دانه پخوئ، نو دغه ساس دی، تاسو کولی شئ دا له بازار څخه واخلئ او پنیر پکې استفاده کوو. او ستاسو د هر چا طبع چې لږه چوي ډېره چوي، هر رقم مو چې زړه وي. 2 مرحلې پنیر پکې اچوو، هم لاندې د موادو هم په سر، او هم د رقم د چرګ غوښه. البته جوش کړې غوښه ده چې خامه غوښه ونه چوئ. قدرمن لیدونکو، دا ځل مې وغوښتل لږ څه متفاوته پیزا پخه کړم. د دې لپاره چې غواړم کباب هم پکې استفاده کړم. په کور کې مې وخت نه درلوده، نو ځکه مې د بازاره کباب واخیسته، ولی لږ احتیاط باید وکړم چې سپینه غوښه ورسره وانچوم، ځکه چې زم خوند به تغییر ونه کړي. ولی کباب هم که چیرې غواړئ سپیشل پیزا تیاره کړئ، نو یو خاص خوند لري. په پیزا کې پوخ شوی کباب واخلئ او په دې رقم یې جوړ کړئ. فکر کوم کفایت به وکړي. هم کولی شئ چې تکه کباب هم کولی شئ چې شامی پکې استفاده کړئ. او اوس به د خپلو موادو پر سر پنیر واچوم. لیدونکو، د دې خوړو د اچولو لپاره دا ظرف مې وټاکه او لږ څه ټینګه چکه یې لاندې اچوم، منظم کوي. خوښم چې په چکه کې اوږه اچوئ که نه، ولی که یې واچوئ خوندوره راځي. او بیا به په دې رقم سره یو دانه یې رااخلو او په ډېر منظمه توګه یې اچوو تر څو د خپل شکل خراب نه کړي.
لږ وچ ګشنیز هم پر سره اچوو، لږ یو بله مساله هم ما جوړه کړې ده راسره د هغه هم پیاچم چې خوندوره راسي. نور په تمه اوسئ، یوه چتني چې مخصوصه د همدې خوړو لپاره جوړیږي هغه هم ورسره جوړوم او په سر به یې هغه واچوم. د هم قدرمنو لیدونکو مخصوصه چتني او هغه کسان چې علاقه لري کولی شي وچ مرچ هم پکې واچوي او که نه نو په همدې رقم کفایت کوي ځکه چې ښه خپله ترخه دي. په ترکیب کې مونږ تازه مرچ، تازه گشنیز، رومی بانجان او اوږې څخه استفاده کوو او همدارنګه مالګه. نو که ځینې کسان غواړي سره مرچ واچوي او کولی شي استفاده یې کړي، ولې زه یې دې لپاره نه استفاده کوم ځکه چې سره مرچ عموما حساسیت پیدا کوي او امکان د دې دی چې په جلد باندې بخارونه را وخیږي. نو دې سره ډېر خوندوره مزه کوي، تاسو کولی شئ چې ورنه ګټه واخلئ. پټه په تصویر کې خاموشي ده او خبرې دي، خلک دي سوده، زندگی ده او خبرې دي. مینه ده خو چاته هم د مینې رڼا نه رسي، عقل دی د عقل ګمراهي ده او خبرې دي. ارشاد ګلونه لیدونکو بیا هم سلام، ستړي مه شئ او ډېره مننه چې تر دې دمه مو ویډیو را سره ولیدله، راورسېدلو د ویډیو هغه اساسي او ښکلې برخې ته. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم، ټولو هغو کسانو ته چې شریک ژوند لري، د ژوند ملګری د ځان تر څنګ لري، د دغې ښکلې ورځې مبارکي ورته وایم او د مینانو ورځ مو مبارک شه. زه همیشه په دې نظر یم چې
هغه کسان چې کوژدن دي، هغه کسان چې ودونه کړي دي، حتما د ژوند هره شیبه باید مینه ناکه اوسي او یو بل ته د مینې مبارکي ورکړي. او زه په دې کې هیڅ ګناه هیڅ شرم نه ګڼم. څومره ښه ده چې په ویاړ سره خپل خاوند ته او خاوند خپلې میرمنې ته مبارکي ورکړي، حداقل یو څه ډالۍ ورکړي او د څو شیبو لپاره هغه خوندوره لحظه یو بل ته برابر کړي. زه هم قاضیان ته د دغې ښکلې ورځې مبارکي ورکوم او مننه ورنه کوم. اول خو د الله پاک د دربار څخه شکرګزاره یم چې زما په ژوند کې، زما په قسمت کې قاضیان ولیکه او زمونږ بخت سره یو ځای سو، مونږ شریک ژوند پیل کړ. او بیا هم په دویم قدم کې مننه کوم چې زه د خپلې میرمنې په توګه قبوله کړې یاستم. او دغه د ماشاءالله 15 کاله سوله، دغه مو 15م کال دی چې د مینانو ورځ یو ځای سره لمانځو. همسر گلم، عشق من، قلب من، یار من، جان من، نفس من، همه کس من، دار و ندار من، فقط توی اسوی من. سلامت، ژوندی اوسئ. سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشین و یک تبریکی خاص به همه عاشقا، به مجنون ها، به لیلی ها و همه تقدیم. دیگه خدا کنه شما هم تجلیل کرده باشی و روزای خوش سپاری کرده باشی. یک خاطرات است میمانه مانده. دیگه ما هم خوش هستم که تا همسر دارم که همسر بلکه رفیق، همراز، هر چیزه و شروع زندگی کردیم هم هر ما و تایید شکر هزار بار از خداوند که خوش و خوشحال هستیم. هزار بار شکر. و خداوند نعمت‌ها را به ما داده، تحفه خودم داده، یک بچه که یک دخترک که شما میفهمین نامایشان هم بازم تکرار میکنم، هورا جان و موسی جان. دیگه از خداوند شکرگزار هستیم که تا اینت رسیدیم و 5 سال سپری کردیم با هم و خداوند همه را خوشی ما و بیشتر کنه و ما همیشه خوش هستیم و کوشش میکنیم که دیگه هم خوش باشیم و همه تا دوستانه زندگی خود پیش ببریم. دقیقا. گروپ به هم ولګو، لیدونکو سره به لږ څه نوره قصه هم وکړو، بیا به یې دغې ښکلې ورځ څخه لږ څه ساده لمانځنه وکړو. لیدونکو مطمئن یم شاید ډیری کسان، هغه کسان چې پوه دي، هغه کسان چې ذهنیتونه یې عالی دي، رسېدلي دي او پوه خلک دي، د کتاب و قلم خلک دي، او هغوی به حتما زما دغه ویډیو به خوښیږي او ښه کومنټونه به کوي، ښه نظرونه به کوي او وایي به چې څومره ښه ده چې مثلا ښځه او خاوند په خپلو کې دومره مینه ولري او یو بل ته دومره ارزښت ورکړي. ځینې کسان هم مطمئنه یم چې شاید مخالفت وښیي، ولې د هر چا خپل ژوند دی، د هر چا خپل نظرونه دي او زه شخصا د هر چا نظر ته احترام لرم. ولی موضوع دا ده چې په ژوند کې باید حتما له هغه وخت نه چې موږ شریک ژوند پیلوو، زه د خپلو ټولو خویندو ته وایم خوښم نصیحت یې ګڼئ، خوښم مشوره یې ګڼئ، خوښم هر څه چې تاسو فکر کوئ. ولی د الله پاک رضایت پر دې کې دی چې ښځه خپل خاوند خوشحاله وساتي او خاوند خپله میرمنه یا ښځه خوشحاله وساتي، قدر ورکړي، د عزت په سترګه ورته وګوري. متاسفانه زموږ په افغانستان کې دغه موضوع ډیره ضعیفه ده. هغه کس چې مثلا هغه میرمنه چې خپل خاوند سره مینه لري، هغه خاوند چې خپل میرمنې سره مینه لري او دغه ابرازوي یعنی ښکاره کوي د نورو په وړاندې، یو ډول تاسپکې سپورې ورته ویل کیږي. حالانکه الله پاک خپله فرمایلی دی په هغه وخت کې الله پاک خوشحالیږي چې بنده یې که هغه ښځه او خاوند اوسي یو بل سره خوشحاله ژوند تیر کړي. نو زه خپلو ټولو خویندو ته وایم چې د خپلو کورنۍ د غړو د خپلو خاوندانو په قدر باندې پوه سئ او مه پرېږدئ چې خفه اوسئ په ډېرو ناڅیزو شیانو. زه د ډېریو کورنیو شاهده یم د دوی د ژوند چې په ډېرو بېمعنا په ډېرو اندکو مسایلو باندې دوی خپل ژوند تریخ کړی دی، هغه څه چې اصلا ارزښت نه لري او په دې کار سره الله پاک هم خفه دی او ناراضه کیږي او رسول هم. نو د هغه لپاره یعنی که چیرې موږ د خاوند د حق په باره کې څومره هم خبرې وکړو بیا به هم کمې وي. زه یو بیخي مفته مشوره خپلو خویندو ته ورکوم چې که چیرې څوک مجرد دي
قجان گروپ به هم لګوي که څوک چیرې څوک مجرد دي حتما تاسو که چیرې څوک مجرد دي مخکې له دې تاسو د شریک ژوند تصمیم ونیسئ حتما یو ځل هغه حدیثونه چې د خاوند د حقوقو باره کې راغلي دي او یا هم د میرمنې د حقوقو باره کې راغلي دي دا هلکانو ته مې هم دا خبره ده نجونو ته مې هم دا خبره ده یو ځل یې ولولئ مطمئنه یم چې د ډېرو هغه ټولنیزو ستونزو چې اوس زموږ په ټولنه کې دي هغه به له منځه لاړ شي او هغه کسان هم چې ودونه یې کړي دي که چیرې زده کړې مو نه دي کړي سواد نه لرئ د خپلو نورو کورنیو له غړو څخه دوستانو څخه پوښتنه وکړئ هغه کسان چې سواد لري ووایي چې اسلام د خاوند د حقوق باره کې څه ویلي دي اسلام د میرمنې د حقوقو باره کې څه ویلي دي مونږ روزانه داسې کړنې ترسره کوو چې په خپل ځان ته مو ډېرې بې تفاوته ښکاري وایي چې دا نو عادي خبره ده ولی د الله پاک په دربار کې هغه هم مثبت جنبې لري هم منفي جنبې یعنی په یوه کار مو په یوه عکس العمل مو په یوه خبره مو هم مونږ د الله پاک په وړاندې ډېر ښه درجه ترلاسه کولی شو او هم خدای مکړه د الله پاک غضب او قهر په مونږ باندې نازلېدلی شي نو څومره ښه ده چې په خپل ژوند کې همیشه کوشش وکړو چې د خپلو کورنیو په ځانګړې توګه د خپل خاوند احترام ولرو درناوی ولرو ډېری کسان چې دا ورته ډېره عادي خبره ښکاري چې خاوند ته په بده سترګه خدای مو کړه وګوري یا مثلا سپکې سپورې ورته ووایي او یا کنځلې ورته وکړي صحیح ده تاسو به وایئ چې مخامخ هم کنځلې نه دي کړي ولې خپلو ماشومانو ته خو تل مو کنځلې کړي دي او دا یې دې لامل کېږي چې په همغه کار سره تاسو په ګناه کې سئ د خپل خاوند غیبت مو د نورو کورنیو په منځ کې کړي دي حتما تاسو د دې کار سره په ګناه کې کېږئ نو بیا هم وایم ګلونو خویندو په ځانګړې توګه خویندو ته مې ډېر دغه وړاندیز دغه مشوره دغه هیله لرم چې کوشش وکړئ ژوند کې مو خپله خوشحالي راولئ په ډېرو اندکو ناڅیزو خبرو مه خفه کېږئ او په شپو د پلار کور ته مه ځئ ځکه چې زه مطمئنم چې هیڅ پلار یا مور به خپل لور د خپل کور څخه بیرته نه باسي ولې ستاسې تګ د خپل کور څخه ستاسې کور ستاسې د خاوند نه تاسو په ګناه کې کېږئ ولا که ملامت هغه جانب اوسي نو بیا هم وایم چې ژوند باید داسې غوره کړو تر څو نه د بل چا حقوق له پښو لاندې کړو او نه خپل ځان خفه کړو همیشه خوشحاله اوسئ همیشه آرامه اوسئ د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاستئ د ژوند په هر پړاو کې چې یاستئ په شونډو مو همیشه مسکا خوره اوسه او همیشه خندانه اوسئ خیسته از خب موسی جانم ویده کړی وی ډېر پاتې شپه لږ څه ناوخته ده تر هغه چې دغه چمتووالی مو ونیوه دغه آمادګیانې ونیولې خو اوس یې غږ راووته نو رفتم دیدم چقدرش آمد صدایش گفتم باش بیارمش اگه نه استراحت بود ناوقت است دیگه تقریبا 11:30 شب است بله نو شاید لیدونکو دغه ویډیو زه سبا ته اپلوډ کړم یا سبا ته پوسټ کړم ځکه چې اوس ناوخته ده فکر نه کوم چې ایډیټ شي نو خیر تاسو به چې هر وخت وینئ وایي مایع هر وخت چې له اوبو څخه راوخته تازه ده د مایع یادونه مې وکړله زموږ د کور دوه نوي غړي دي هم موږ تاسو ټول ته مبارک وي یوه جوړه مایعان یوه جوړه کبان قیجن نن راته راوړل چې زه هېڅ نه پوهېږم خپله خوښي څنګه اظهار کړم ډېر راته ګران دي الله پاک دې اوږد عمر ورکړي سره زما له بچیانو نو شروع به وکړو او ځای مو خالي دی لیدونکو ولې زه هیله منم چې تاسو هم په خپلو ژوند کې خوشحاله واوسئ همیشه هر چیرې چې یاستئ هغه مسافران چې یو له بله ښځه او خاوند جدا دي دعا کوو د الله پاک په دربار کې چې د هغوی مسافري د الله پاک را لنډه کړي او دوی بیرته سره یو ځای شي پلار د ماشومانو سره او د خپلې مېرمنې سره ښه ښکاري او هغه ژوند د خوشحاله تېرې کړي نو هغه کسان چې لرې دي او مسافر دي انشاءالله چې تاسې هم خپلو کورونو ته په خیر لاړ شئ او یا هم کورنۍ مو هلته درسي هر څنګه چې د الله پاک رضایت وه او همیشه خوشحاله اوسئ چون که اشنا براتون گفتن وقتی که زندگی میکنین با هم اونمو مراعات کنین زندگی را که یکی دیگه که همراز باشین و
محبتتان زیاد باشه همانقدر از زندگیتان لذت ببرین و کوشش کنین که در زندگیتان نفر سوم جای نگیره. یکی موضوع است که شاید که دیگه از ما که زیاد تجربه داشته باشن 30-40 سال شده باشه، از ما خب 5 سال است، خب بازم از 5 سال تجربهش میگیم همکار باشین و محبت کنین که اونمو است که زندگی با محبت پیش میره. هم دوست باشین، هم رفیق باشین، هم همراز باشین و زندگی است تیر میشه. وقتی که زندگی تیر شد پس و لحظه و دقیقه و ثانیهش پس نمیه. کوشش کنیم که فامیل تیر کنیم و لحظات انسان است نمیفهمه دقیقه و ثانیه کی زنده است که نیست. خداوند کل گیره عمر طولانی نصیب کنه و ما از هر لحظه یک یادگاری میمونه خوبتر است و شما دوستان همین موقع که برتان میه مثلا برتان مهیا میشه، شما کوشش کنین که تجدید کنین و اینمی است که کوشش با هم فامیلتان با هم میشینین صحبت میکنین و در افغانستان خوب است نسبتا ما وقت زیاد داشته میباشیم مثلا که فامیل ببینیم و بشینیم. دوستایی است که ما قسم میکنن میگه در خارج که هست ما هستیم زندگی میکنیم حتی پدر اولاد خدا نمیبینه، اولاد پدر نمیبینه و روزگار است دیگه، کار روزگار است کلگی میره و کار روزگار هم کنه نمیشن، زندگی پیش نمیره. کوشش کنی اگه در خارج هستی یا داخل کشور هستین از این مراسم تجدید کنین و یک لحظه یاد ماندنی هست به طریقه خوبش تجدید کنین، اصراف نکنین و یعنی زوایم که هر چیز شرعی تجدید که ما خبرونه پاول که می‌بینید چیزی دقیق ورځ مبارکی هغه کسان ته چې ودونه کړي دي او کوژدن مبارک وي، یعنی مجردات نه وایي ځکه دا ورځ مجردان لپاره نه ده. په اسلام کې هم دا نه دي راغلي چې مثلا مجرد یا هلک یا نجلۍ دې واخلي یو بل سره د مینې په نامه یو څه رامنځته کړي. الله پاک دې هر چاته شرعي نکاح په نصیب کړي که ځوانان دي کې پیغلې دي او بیا دې خوشحاله ژوند ولري. موسم تایید کرد. شما رو منتظر نمیمانیم، غذا هم هست تیار شده خودش، اگه اشتیا داریم خوریم و دیگه کیک هم آمده است، بریم کیک کارش شروع کنیم. رئیس اجازه کنم از ما روشنی دیگه باز پس روشن کنیم. همیشه خوشحال اوسئ، همیشه آرام اوسئ او په ژوند کې مو همیشه څومره چې د الله پاک دربار ستر دی همداسې ستاسو په شونډو هم مسکا خپره اوسه او بیا هم خوشحاله یم چې الله پاک دغسې یو خپله لورینه په موږ کړې ده او د دغې ښکلې ورځې او ښکلې شېبې څښتنانې موږ وګرځولي. باش که مامی توفا رو گرفتیم ما خیلی توفا باشه یک گل است دیگه
خانم. ډېره زیاته مننه. حاجیان پوهېږي چې زما تازه ګلونه ډېر زیات خوښېږي او نن مخصوصا تللی ځکه چې لاره ځکه زیاته بنده وه نو د ورځې هم چې زه دفتر ته لاړم حاجیان مجبوره وه چې دلته هورې موسی سره په کور کې اوسي نو ماښام یې زه په همغه لار راوستلم بس تصادف هېڅ موقع پیدا نه سوه. زه یې کور ته راورسولم او بېرته لاړم وایي حتما باید تا ته تازه ګلان راوړم ځکه چې همیشه هر مناسبت چې کېږي تازه ګلان یې راته راوړي دي او یو بله ډېره ارزښتمنه تحفه هم چې ده هغه دغه ننني مایان دي چې زه ډېر وخت نه مې د تقاضا وه چې زه باید حتما کوچني مایان ولرم او نن یې تصادف په داسې ښکلې ورځ راته راوړله چې د هغې په خاطر هم ډېره زیاته مننه کوم. شما شاید ویدیو رو ببینین وقتی که ما طرف فرناو میرفتیم کوچه گلفروشی دیگه 40 دقیقه زیاد منتظر ماندیم خب راه او طرف هیچ نبود که او طرف بریم خب بازم کوشش کردیم که بریم نشد پس آمدم یار خانه رساندم جای محترم نبود دیگه باز که پارک کنونش آمدم همه طرفتم دیگه یک توفه ناچیز دیگه است اونا که نخوشید 100% قجان ذوق ډېر عالي دی هغه په هر څه کې اوسي نو که جامې اوسي که بکس یعنې هر څه چې دی اخلي ذوق یې ډېر عالي دی او داسې تاپ شیان خوښي دا هم ډېر یو ښکلی دستکولک د دې په خاطر هم ډېره مننه کوم او څه ناڅه یې دې تحفو نه زه خبره ومه د هغه لپاره نو شاید ډېره مهیجانې سوې نه یم ولې یوه دقیقه یې تاسو نه هم اجازه غواړم د قجان هم اجازه غواړم زه ځم او بېرته زه راځم تاسو په اجازه. دوستای عزیز من خبر نیستم باش که چیه میشه او دا هم یو کوچنی ډالۍ لیدونکو زه همیشه قجان ته د ډالۍ په اخیستلو کې ډېر زیات مشکل پسنده یم او ډېر زیات پش په ورته چټ وکړم ځکه چې هغه څه چې د نارینه‌و لپاره ډالۍ اخیستل کېږي عطر دی چې قجان ځانګړی عطر لري یعنې هغه که زه ورته واخلم فایده نه لري ځکه اصل د سره شته ساعت دی چې د ده دومره نامخده ساعتونه دي چې ځکه د ګرد کامل ساعتونه هم ورته راوړم د ده یو ساعت ورنه رسېږي نو د هغې لپاره دا ځل مې یو کوچنۍ ډالۍ واخیستله چې ډالۍ په اخیستلو کې د مرجانې نه ډېره زیاته مننه کوم همدارنګه د روح افزه جانې نه چې له ما سره لاړله بازار ته او په لومړي ځل زه تمام بازار ته تللی وم وروسته له 5 کلونو څخه نو یو کوچنۍ ډالۍ مې قجان ته واخیستله خدای دې وکړه چې پاتې شي. کله چې ببیني خدای دې وکړه چې رنګ یې خوښ شي خدای دې وکړه چې سایز یې ورته برابر وي نو زه نه پوهېږم ولې موږ دغه څو نفر تللي وو البته پټ اولین بار چې زه قجان ته مې نه ویل چې زه داسې یو چیرې ځم او اجازه یې نه وه اجازه یې ته خو بیا داسې نه چې یو څه وختونه چې انشاءالله په ځان کې دې برابر اوسي ماشاءالله بیخي برابر دی که نه یې دوکاندار سره مې خبرې کړي ما ویل که احیانا برابر نه وی یا رنګ پاک نه شد 2 ورځ کې بېرته درته راوړم تبدیلي بیا یې ومنله ځکه هغه پوه شو چې موږ یې بل چاته اخلو هغه کسان چې راسره بازار ته تللي وو پوه شو چې د هغې کسانو نه ده نو مبارک دې سر ډېر زیات باباشی رنگش هم مقبول است و زیاد خوشم آمد خوبش است مقبول است. نو قدرمنو لیدونکو تاسو په اجازه به موږ خپل ډوډۍ نوشیجان کوو له مننه چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلی اوسي یوازې د دغې ویډیو د جوړولو مې هدف دا ده چې خپلو افغانانو کورنیو ته په ځانګړې توګه خپلو پښتنو کورنیو ته دغه پیغام ورسوم چې راځئ د خپلو کورنیو په قدر باندې پوه سو راځئ د خپلو کورنیو سره د خپلو میرمنو سره د خپل خاوند سره مینه وکړو عزت ورکړو احترام ورته وکړو او یو څو شېبې خپل ژوند په خوشحالۍ باندې تېر کړو یوازې مې هدف همدغه و انشاءالله چې په خپله موخه او هدف کې کامیابه سوې اوسم او تاسې زما د ویډیو څخه همداسې یو پیغام واخیستلی اوسئ چې خپلو کورنیو سره میرمنې سره خاوند سره ښه ژوند تېر کړئ په مینه تېر کړئ ښه چلند وکړئ او د ژوند بیا هم وایم چې وړې باندې نه باید زموږ ستاسې ژوند خراب کړي دغه د
شریک ژوند ډېر یو سپېڅلې اړیکه ده چې باید همداسې په سپېڅلتیا سره وساتل شي. او تاسو هم کولی شئ حتی هر څه که دغه شیزونه مشکل وي تاسو ته او جوړولی نه شئ نو یو کیک خو اخیستلی شئ چې هغه کور کې مېرمن هم خوشحاله وساتئ او حتی یو دانه ګل دا وګوره یو دانه ګل بازار نه چې بیا وظیفه کې وظیفه نه چې راځي همداسې دغه بغل جیب کې دې پټ کړي داسې حتی ځینې خلک دي وایي پټ راوړه پټ یې راوړه نو زموږ خو څوک نشته چې پټ کړي نه چې پټ کړی شو. تاسو کولی شئ چې فامیلونه غټ وي او بالخصوص موږ ته معلوم دی ګله ګذاري زیات وي نو کولی شئ چې یو دانه ګل باندې مو خپل مېرمنه خوشحاله کړئ مثلا چې یو دانه ګل هغه ټول جهان دی ورته. دقیقه کوشش وکړئ چې یو دانه ګل باندې تاسو تجربولی شئ نو تاسو ته هم ښه وخت غواړو نو زموږ هم ناوخته دی ډوډۍ به نوشي جان ډوډۍ به وخورو بیا به همداسې ورو ورو لاړ شي نو ماشومان هم د موسم ویده و بېرته پاڅېده بېرته باید ویده شي. خوشحاله اوسئ قدرمنو لیدونکو بیا هم وایم هر چیرې چې یاستئ خوشحاله او ارام او سوکاله اوسئ. ځانګړې مننه کوم د خپلو ټولو هغه هېوادوالو نه چې زما یوټیوب چینل هم مو سبسکرایب کړی دی. تل ښکلي کومنټونه کوئ ښکلي نظرونه راسره شریکوئ. بیا هم ستاسې ملتیا ته ملګرتیا ته اړتیا لرم. یوه هیله د خپلو ټولو هغو خویندو ورونو څخه لرم چې زما ویډیوګانې اخلئ په نورو ټولنیزو رسنیو کې پارت شیر کوئ. که هغه خویندې دي که ورونه دي راځئ دغه کارونه بې اجازې ونه کړو او یوه ویډیو یا یو عکس خپل یو کس پورې ارتباط لري. زه نه خفه کېږم ولې په دې خفه کېږم چې مثلا دا فکر کوم پرته له اجازې به ښه کارونه وسي ځکه هر څوک مثلا زه زحمت وباسم یوه خپرونه جوړوم نن سهار راهیسې مې چې شروع کړې وه دا د 11 بجې دي مونږ تر اوسه د ماښام ډوډۍ نه ده نوشیجه کړې یوازې لپاره چې زه وکړسم یوه ښه خپرونه تاسو وړاندې کړم. نو د هغې لپاره هیله مې همدا ده چې پرته له اجازې د چا عکس د چا ویډیو نباید شیر کړو. تاسو په لوی او بښونکي څښتن ته الله سپارم. ښه وختونه ولرئ ښې چارې خوشحاله ژوند. خدای په امان. This one.